بیا هم ستړي مشئ درنو دوستانو، پټان افغان مې یو ځل بیا هرکلی کوم. هیله لرم چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. درنو ملګرو، نن مو درته یوه نوې موضوع برابره کړې ده. هیله لرم چې ستاسې د خوښې وړ به وګرځي او هغه دا چې څنګه کولی شو په السټریټر کې یو دایره څو مساوي برخو باندې وویشو او هغې ته د خپلې خوښې رنګ ورکړو. لکه که تاسې د سکرین مخې ته وګورئ، دا دایره موږ په 10 مساوي برخو ویشلې ده او هرې برخو ته مو د خپلې خوښې رنګ ورکړی دی. د دې لپاره راځو لومړی یو دایره رسمو. له هغې چې یوه دایره مو رسمه کړه هغه ته کلر ورکوو او د دې تر څنګ ورته یو سټروک هم ورکوو تر څو موږ ته ښکاره شي. دا راوړو دې ځای ته، په ده باندې کلیک کوو. تاسې که چېرته وګورئ د ده اینکر پوینټ په دې ځای کې دی. نو راځو له همدې ځایه نه یو لاین سیګمنټ ټول په مرسته یو خط رسمو، شفټ ورسره نیسو او یو سیده خط رسمو. کله مو چې خط رسم که بیرته راځو خپل سلیکشن اخلو. له سلیکشن نه وروسته راځو روټیټ ټول ته ده باندې کلیک کوو. تاسې ګورئ چې د ده اینکر پوینټ دلته دی. نو راځو د دایرې په منځ نقطه باندې کلیک کوو، الټ نیسو، له هغه وروسته لیفټ کلیک کوو. له هغه وروسته به تاسو ته داسې یو اپشن راشي چې روټیټ څو درجې کول غواړئ. نو زه راځم دا غواړم په څو برخو تقسیم کړم. د بیلګې په ډول دلته په 8 برخو یې تقسیموم. راځم له دې نه یو کاپي اخلم، له هغه وروسته کنټرول ډي وهم. اوس زموږ دایره په 8 مساوي برخو وویشل شوه. له هغه وروسته راځو دا ټول سلیکټ کوم او له ده نه وروسته راځم شیپ بلډر ټول ته. شیپ بلډر ټول باندې کلیک کوم. راځم په هره برخه باندې چې زه کلیک کوم د هغه د خاطره یو خاص رنګ ورکوم. نو له دې ځایه دا د رنګونو مینو خلاصوم، دې ته دا رنګ ورکوم. ورپسې په ترتیب سره هرې څانګې ته یو بیل رنګ ورکوم. ټولو په پای کې راځم دا سلیکشن اخلم، ټول سلیکټ کوم او آوټلاین چې دی دا آف کوم. او که چېرته تاسې وغواړئ دا کرښې ته یې ډیلیټ کولی هم شئ. یوازې هماغه د دایرې رنګ او ډیزاین به تاسې ته پاتې وي. دا وه درنو دوستانو زموږ د نن ورځې خپرونه. هیله لرم چې ستاسې به خوښه شوې وي. تر هغې چې له یوې نوې خپرونې سره ستاسې په درانه حضور کې حاضرېږم، په لوی الله تعالی مو سپارم. د الله په امان.